السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. جنگیز خان د ظلم، جبر، وحشت او د بربریت د پاره یو نوم او شناخت ګرځېدلی دی په تاریخ کې. انسانانو د لاشونو او کوپړو نه مینارونه جوړول دا یو عامه خبره وه د ده په نظر کې. جنگیز خان د خپل توري په زور سره د دنیا د آبادۍ یوه غټه حصه ختمه کړې وه. مسلمانان چې کله په قوت او طاقت کې اعلی مرتبې ته ورسېدل نو په دې سره دوی کې ډېرې کمزوریانې پیدا شوې. یوه کمزوري پکې د اختلاف وه. مسلمانانو یو بل سره په وړو وړو خبرو اختلاف شروع کړی و، یو بل سره مناظرې کولې او د خپل سرحداتو حفاظت یې پرېښودی و. په دغه وخت کې الله سبحانه وتعالی په دې مسلمانانو باندې د جنگیز خان په شان یو ظالم انسان مسلط کو. جنگیز خان یو لوی طوفان و چې د چین د طرفه راغلی و او د دې طوفان هغه خاوره د هر مسلمان غوږ ته الله رسولې وه. هغه مسلمانان کوم چې د روم او فارس هغه سوپر پاور بادشاهانو شکست ورکړی و، دوی نن د جنگیز خان په مقابله کې بې بسه و. نو جنگیز خان یو داسې شخصیت دی چې د ده په شان ډېر کم خلک تیر شوي دي په تاریخ کې. او ملګرو، زه چې نن تاسو د جنگیز خان تاریخ بیانوم نو د دې یو غټه فایده ماته ښکاري، او فایده دا ده چې جنگیز خان په مسلمانانو باندې مسلط شوی و. دوی د ضعف او کمزورۍ وې داسې درجې ته رسولي وو په کم مرتبه او درجه کې چې دوی نن سبا دي. څنګه چې نن سبا مسلمانان د دنیا په هر ګوټ کې د ظلم سره مخامخ دي، نو دغه شان کار جنگیز خان هم د دوی سره کړی و. لیکن د دې نه وروسته مسلمانان دوباره راویښ شو او دوی د خلافت عثماني په نوم باندې یو لوی سلطنت قایم کو. نو تاسو چې کله دا تاریخ واورئ نو تاسو به معلومه شي چې مسلمانان د کمزورۍ سره ولې مخامخ کیږي، او مسلمانان چې کله دوباره یو سوپر پاور جوړیږي نو دا به څنګه کیږي. د دې لپاره څه کول پکار دي؟ ان شاء الله زموږ د دور ټي وي په مجالس کې به تاسو سره د جنگیز خان تاریخ په یو ناشنا انداز کې بیانولی کیږي. نو راځئ زموږ سره. دا 518 هجري وه. د چین سره خوا د څه قبایل آبادو. دوی د منګولیا په صحراګانو کې اوسېدل او دا قبیلې د منګول په نوم سره یادېږي په تاریخ کې. دوی په جنګ کې ډېر سخت شدت واله او طاقتور خلک وو، لیکن د دوی غټه کمزوري دا وه چې دوی به خپل منځ کې په اتفاق سره نه اوسېدل. همیشه به د یو بل سره جنګونه کول او د یو بل وینې به یې تویولې. لیکن د 518 هجري کې دوی راجمع شو، اتحاد یې قایم کو او په خپل ځان باندې یو کس مشر کو د کابل خان په نوم باندې. په دغه وخت کې دوی سره خواته د تاتار په نوم باندې یو غټه قبیله اوسېدله. تاتار او منګول دواړه غټ قبایلو په دغه وخت کې په د دواړه یو شان ډېر سخت طاقتور خلکو په جنګ وجدل کې. لیکن د دوی په منځ کې غټ فرق د ژبې و چې د تاتارو ژبه بدله وه د منګولو نه. او وروسته چې مسلمانانو د منګول د تاتار نوم ورکړی دی نو د هغې وجه دا وه چې تاتار د منګولو سره ملګري شوي وو، په د دنیا غټه حصې فتح کړې وه. نو کله چې منګول قبایل راجمع شو او اتحاد یې قایم کو نو بل طرف ته تاتار راولګېدل، په دوی باندې حملې شروع کړې. په دې حملو کې تاتار قبایل زورور شو او د منګول قبایلو اتحاد یې تس نس کو. او د دې واقعې نه څو ورځې بعد د دوی مشر کابل خان وفات شو. د مرګ نه بعد دا مشري د ده نوسي ته پاتې شوه. او د په دور کې هم منګول قبایل ډېر طاقتور وو، لیکن اتحاد یې په خپل منځ کې ختم شوی و. په 556 هجري کې د دې سردار یو زوی پیدا شو. ویلی کېږي چې د دې ماشوم په لاس کې وینه پرته وه. نو د دوی مشرانو دا بېشنګي ورکړه چې د دې ماشوم د لاسه به ډېر خلک وژلی کېږي او د ده نه به د خپلې زمانې یو لوی بادشاه جوړیږي. د قبیلې سردار راولګېدو، خپل دې ماشوم له یو دښمن نوم ورکو، تیموجین، او دا نوم بیا وروسته جنګیز خان ته بدل شو. په اوله کې پلار د ده جنګي تربیت وکړو او کله چې دې 9 کالو ته ورسېدو نو دوی په خپل خوا کې موجود د مرکید قبیلې سره اتحاد وکړو. او د دې اتحاد د مضبوطولو دپاره دوی په خپل منځ کې رشتهداري قایم کړه. یعنې د دې قبیلې سردار راولګېدو، خپل لوري تیموجین له به نکاح ورکړه. او په 566 هجري کې د تیموجین پلار چې کله د مرکید قبیلې نه واپس شو نو په لاره کې څه کسانو دله په دوکي سره زهر ورکړل او د هغې په نتیجه کې دی وفات شو. پلار د مرګ نه بعد تیموجین ته مشري پاتې شوه، لیکن قبیلې والو ته دې وړوکې ښکاره کېدو. دې وجې نه هغوی دې او د ده خاندان د قبیلې نه وویستو. دې نه بعد تیموجین د 100 کالو پورې د خپل قبیلې نه بهر و او دا ژوند یې په سخت فقر او غریبۍ کې تېر کو. د 15 کالو په عمر کې یې قبیلې والو دې ونیو او قید ته یې واچو. دا ځل لږ تاریخ دی ملګرو، لیکن په آخر کې دې د خپل قید نه آزاد کو او دې وتښتېدو. په دې وخت کې تیموجین د ډېرو سختو سره مخامخ و، تر دې چې هغه مرکید قبیله کوم سره چې د پلار اتحاد قایم کړی و هغه هم د ده نه بېزاره شوله، بلکې دوی حمله وکړله او د تیموجین هغه بچي د ځان سره واپس بوتلل. تیموجین په دې کار باندې ډېر سخت غوسه شو. د دې یو ملګری و د جاموکا په نوم باندې، هغه د ځان سره ملګری کو. دوی د کرایت قبیلې سره اتحاد وکړو. دوی راجمع شو او اچانک حمله وکړله په مرکید قبیلې باندې.
تیموجین د دوی نه ډېر کسان ووژل، خپل بچي واپس د ځان سره راویستل. چونکې په دې وخت کې د تیموجین په لاس کې طاقت و، کافي خلک د ده سره ملګري شوي وو. دې وجې نه ده دا فیصله وکړله چې د خپل زوړ دښمن یعنې تاتار قبیلې نه دې بدل واغستلی شي. نو په میرکیت قبیلې باندې د حملې کولو نه بعد د ده شهرت ډېر زیات شو په قبایلو کې او د یو طاقتور سردار وګڼلی شو. حاصل دا یې ملګرو چې تیموجین لښکرې تیارې کړې او په تاتار قبیلې باندې سخته حمله وکړله. په دې حمله کې د تاتار قبیلې ډېر مشران ووژلی شو او کوم چې ماتحت خلک وو نو هغه د تیموجین په لښکر کې داخل شو. په دې سره د ځمکې ډېره رقبه د تیموجین په کنټرول کې راغله او کله چې حالت لږ برابر شو نو د ده ملګری جاموکا د منګول لښکر نه جدا شو او خپلې قبیلې ته واپس لاړو. جاموکا نور قبایل ځان سره ملګري کړل او د خپل ملګري تیموجین مقابلې له راووتلو. نو ملګرو د دې دواړو په مابین کې 3 غټ جنګونه وشو. په درېیم جنګ کې تیموجین کامیاب شو او جاموکا ونیولی شو. تیموجین اراده وکړله چې خپل دا ملګری معاف کړي، لیکن جاموکا انکار وکړو او د خپل مرګ مطالبه یې وکړله او د دې نه بعد دی ووژلی شو. نو د دې سړي دا مرګ د تیموجین دپاره ډېر فایدهمند ثابت شو او د دې نه علاوه د تیموجین چې څومره غټ دښمنان وو نو هغه ټول ووژلی شو. او د دې نه بعد تیموجین ځای په ځای قبایلو ته خطونه ولېږل او د دوی نه په خپل صف کې د داخلېدلو مطالبه وکړله. نو په دې سره د منګول ټول قبایل تسلیم شو. د تیموجین په لاس کې ډېره لویه بادشاهي راغله. په 602 هجري کې ټول قبایل راجمع شو. ادوی تیموجین د خپل ځان دپاره یو بادشاه مقرر کو او دلې د چنګیز خان لقب ورکو. چنګیز خان د نوم معنی د عظیم بادشاه یعنی د ټولې دنیا بادشاه. نو ملګرو د دې ټولو واقعاتو په نتیجه کې یو عظیم منګول امپایر وجود ته راغی او د دې ولنی بادشاه چنګیز خان و. کله چې چنګیز خان د منګول قبایلو پر راجمع کولو کې کامیاب شو نو د خپل فوج منظم کو او په چین باندې د حملې کولو دپاره را روان شو. چنګیز خان په چین باندې څنګه حمله کړې وه او د یې څنګه فتح کړی و، د دې نه وروسته بیا دې مسلمانانو ته څنګه متوجه شو، انشاءالله ټول تاریخ به تاسو ته بیان کو خو پر روانو ویډیوګانو کې.